بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننی چې ما کوم ویډیو ستاسو دپاره راوړې ده، نننی چې زموږ کوم ټاپک دی دا ډیره یو سرپرایز ویډیو ده. که چېرته د دې ویډیو نه بعد هم تاسو ته خپل ډایرکشن معلوم نشو، تاسو ته خپل ګول معلوم نشو، نو بیا مشکله ده که په ټول عمر کې تاسو ته خپل ډایرکشن معلوم شي. زه تاسو ته دا خبره په ګارنټۍ سره کوم چې یاره د دې ویډیو د کتلو نه بعد د دې ویډیو ډیوریشن خو به کم وي، مطلب 15-16 منټه ډیوریشن به وي، خو انشاءالله که چېرته تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ او بیا چې ما تاسو ته په دې ویډیو کې کوم ډایرکشن ښودلی دی، کوم سټیپس ما تاسو ته ښودلي دي او هغه سټیپ چې دي هغه تاسو فالو کوئ، نو انشاءالله په 2 میاشتو کې دننه به ستاسو زندگی بدله شي. تاسو ته به خپل ډایرکشن معلوم شي او تاسو ته به خپل ګول معلوم شي. اوس تاسو ته پکار دی چې یاره دغه 15-16 منټه ویډیو چې دا کمپلیټ وګورئ، چې د دې یو سټیپ هم چې دی هغه تاسو مس نه کوئ. ځکه زما دا خبره چې دا تاسو ځان سره ولیکئ، تاسو یو پین هم راوالئ او یو کاپي هم راوالئ، نن به ستاسو زندگی مکمل بدلیږي. زه به تاسو ته انشاءالله داسې یو ډایرکشن در کوم چې د دې ویډیو د کتلو نه بعد به ستاسو زندگی مکمل چینج شي. ځکه ما سره بلا شي کسان کانټیکټ کوي او ما نه دا تپوس کوي چې یاره په اوس وخت کې مونږ ته څه کول پکار دي، کوم یو کار مونږ ته پکار دی چې هغه مونږ وکړو او زمونږ زندگی بدله شي. ځکه نن سبا دا ډیسیژن چې دی دا ډیر زیات مشکل دی چې یاره په دې ټایم کې مونږ ته کوم کار کول پکار دي، داسې به کوم یو کار وي چې یاره په هغې کې محنت هم کم وي، هغې کې انویسټمنټ هم کم وي او په هغې کې مونږ ته ریزلټ هم میلاو شي. نو دې مسلې ته په کتلو سره ما دا فیصله وکړه چې انشاءالله زه به نن داسې یو شارټ ویډیو جوړوم چې ستاسو به دا مسله مکمل ختمه شي. نو د دې لپاره تاسو ته پکار دی چې دا ویډیو خو په غور سره کمپلیټ وګورئ او زه به تاسو ته داسې ډایرکشن نه در کوم چې یاره صرف هوایي خبرې به وي. انشاءالله زما هر یو خبره چې هغه به سره د ثبوت وي. د دې نه مخکې ما تاسو ته کومه خبره کړي نو انشاءالله هر یو خبره به زما د ثبوت سره وي، د پروف سره به وي. ټیک شو؟ او نن هم چې زه تاسو ته څه وایم نو انشاءالله سره د ثبوت به وي. ما ته چې خپله په کوم څیز کې ریزلټ میلاو شوی نو انشاءالله هغه څیز چې دی هغه به زه تاسو ته سجیسټ کوم. نن سبا چې مونږ او تاسو ته کومه کامن مسله ده هغه دی فاینانشلي ډپریشن، چې کوم معاشي حالت دی زمونږ، معاشي ډپریشن دی، معاشي مشکلات دي زمونږ، دا د ټول نه غټه مسله ده. ټیک شو؟ نن سبا چې مونږ ته کومه کامن مسله ده زمونږ په معاشره کې چې کومه کامن مسله ده هغه دی فاینانشلي ډپریشن. معاشي چې کوم مشکلات دي دا د ټول نه غټه مسله ده. مطلب نن سبا که چېرته مونږ وګورو نو زموږ معاشره کې په هر یو کس باندې ډېرې زیاتې ذمهوارۍ دي، خو که بل سایډ ته مونږ وګورو نو چې کوم معاشي حالت دی، بېروزګاري ده، مطلب د کاروبار ډېرې زیاتې مسلې دي. چاته مطلب داسې یو کاروبار نه میلاویږي چې هغه پې خپل 2 ټیمه چې دی ځان ته رزق پیدا کړي، 2 ټیمه ځان ته روټۍ پیدا کړي. ټیک شو؟ نو دغه مسلې چې دي دې سره زه خپله هم فیس شوی یم. خو نن به زه تاسو ته انشاءالله داسې یو سیمپل او ساده ډایرکشن ښیم. که چېرته تاسو دغه فالو کوئ نو انشاءالله زه تاسو ته دا خبره په ګارنټۍ سره کوم چې یاره ستاسو دا مسله چې ده دا به مکمل ختم شي. اوس راځو مونږ خپل ټاپک ته. اکثر کسان ما ته وایي چې یاره په 2026 کې داسې به کوم یو کار وي چې یاره مونږ هغې باندې سټارټ واخلو، په هغې کې انویسټمنټ هم کم وي او په هغې کې مونږ ته ښه ریزلټ میلاو شي. صحیح ده؟ نو د دې نه مخکې ما تاسو ته څه پلیټفارمز وو لکه والمارټ، هغه ما تاسو ته سجیسټ کړی او تاسو ته ما خپل ریزلټ هم ښودلی او مطلب هر یو څیز ما تاسو ته سره د ثبوته سره د پروف ښودلی. خو نن چې زه تاسو ته کوم پلیټفارم ښیم هغې ته ویلی شي ټیک ټاک شاپ. ټیک ټاک شاپ یو داسې پلیټفارم دی چې په دې ټایم کې د ټیک ټاک شاپ باره کې ډېرو کمو کسانو ته پته ده چې یاره ټیک ټاک شاپ څنګه پلیټفارم دی. خو که چېرته تاسو ته دا پته ولګېده چې یاره ټیک ټاک شاپ کې څومره سیل اپرچونیټیز دي، دې کې څومره په اسانه سره ریزلټ میلاویږي، نو یقین وکړئ چې تاسو به د بالکل خپل ټایم ضایع نه کوئ او د همدا نن نه به تاسو په ټیک ټاک شاپ باندې سټارټ واخلئ. تاسو را کتلی شئ دا د ټیک ټاک شاپ ډیشبورډ دی. دې ته ویلی شي د ټیک ټاک شاپ ډیشبورډ. زه به دا ریفریش کړم. اول زه تاسو ته خپل ریزلټ ښیم او بیا راته زه وایم چې یاره ما سټارټ څنګه واخیستو، د څومره پیسو نه ما سټارټ واخیستو، څومره انویسټمنټ ما کړی او څومره پروفټ ما وکړو. ګوره د یو ورځې ریزلټ دی، دا د نننۍ ورځې ریزلټ دی $27 دی او دا زما د 7 ډیز ریزلټ دی. دې ته تاسو کتلی شئ $107 $107. صحیح شو؟ په 7 ورځو کې. اوس
28 days کې څومره ماته میلاو شي $265. اوس که زه راته ویم چې یاره ما په دې کې انویسټمنټ څومره کړی دی، ما سټارټ د څومره پیسو نه اخیستی دی، نو تاسو به حیران شئ. تاسو به اوس حیران شئ. ما د څومره نه سټارټ اخیستی دی؟ ما چې سټارټ اخیستی تقریبا چې ما د 50,000 PKR نه ما سټارټ اخیستی دی. 50,000 پاکستاني پیسو نه ما سټارټ اخیستی دی. او تاسو کتلی شئ او دا نور چې ورسره دا ورسره لا نه دي ایډ شوي، تقریبا ما د $300 سیل راوستی دی او زما انوینټري چې راله اوس زه به درته داسې ویم چې یاره 20% هم زما انوینټري نه ده وتې. دلته څومره اډرز ماته راغلي دي ټوټل؟ دلته ماته څومره اډرز راغلي دي؟ د 36 اډرز نه ماته څومره پیسې میلاو شوي دي؟ تقریبا چې دا $27 چې دي $20 دې سره نه دی ایډ شوي، نو $300 سیل ما راوستی دی. او څومره اډرز دي؟ 36 اډرز. او ما سره انوینټري څومره پرته ده؟ ما سره انوینټري پرته ده 720 یونټي، مطلب 920 یونټي ما سره پرتې دي. نو که چېرته زه دا ټول انوینټري وباسم نو انشاءالله $3,000 به د دې نه جوړېږي. او دا تاسو هم بالکل کولی شئ. انویسټمنټ مې چې دی، انویسټمنټ مې څومره دی؟ 50,000 PKR. او د دې نه ماته څومره پروفیټ میلاویږي؟ نو دې $3,000 کې به ماته کم از کم $1,500 چې دی هغه ماته پاتې کېږي، $1,500 کم از کم ماته پاتې کېږي. ټیک ټاک شاپ یو داسې پلیټ فارم دی چې دا تاسو ته پخپله وایي چې یاره راشئ او تاسو سره که هر یو پروډکټ وي تاسو دا لیست کړئ، تاسو ته به د هغې نه ریزلټ میلاوي. په دې کې د مزې خبره دا ده په ټیک ټاک شاپ کې چې یاره دې کې زیات محنت نشته د پروډکټ هنټینګ دپاره. لکه په امازون کې به موږ مختلف ټولز به موږ سره لکه سمارټ سکاوټ به یا به موږ سره کیپ او په دې کې د پروډکټ هنټینګ ضرورت هم نشته. که تاسو سره هر یو پروډکټ وي تاسو په ټیک ټاک شاپ باندې دا لیست کولی شئ او تاسو ته به د دې نه زبردست ریزلټ میلاوي. پاکستان کې داسې پروډکټس دي یقین وکړه چې هغه سونه ده سونه. دا خبرې تاسو ته څوک نه کوي. اوس که راته زه ووایم دغه یو پروډکټ چې دی دا ماته میلاو شوی دی په دغه باندې، یو پروډکټ ماته په دلته پاکستان کې میلاویږي په 18 PKR باندې، 18 پاکستاني روپو باندې دا ماته میلاویږي او زه هلته خرڅوم په $8-9 باندې دا زه خرڅوم. نو په هر یو پروډکټ کې په هر یو اډر کې ماته تقریبا چې $3 پاتې کېږي، $3 ماته پاتې کېږي. نو دا او بله خبره په دې کې دا ده چې دا ماته ارګینک سیل راغلی دی. ارګینک سیل دا دی چې په دې باندې نه ما سیمپل ورکړی دی انفلوئنسر ته، نه په دې باندې ما ایډ چلولي دي، بل ډایرکټ ما چې لیسټینګ مې کړی دی او د هغې نه ماته دا ریزلټ میلاو شوی دی. او دا د څه شي کمال دی؟ دا د ټیک ټاک شاپ کمال دی. دا به ټیک ټاک شاپ چې دی دا تاسو نه مایوسه کوي. صحیح ده، هر یو پروډکټ چې دی دلته پاکستان کې چې تاسو ته مطلب میلاویږي تاسو سره خپل پروډکټ وي هغه تاسو لیست کوئ په UK کې یا مطلب په US کې، که مطلب تاسو سره LTD وغیره وي په هغې باندې خپل اکاونټ جوړ کړئ، په UK کې جوړ کړئ، جرمني کې جوړ کړئ، په US کې جوړ کړئ او په هغې باندې تاسو سټارټ واخلئ. او په دې کې د دومره انویسټمنټ هم ضرورت نشته، مطلب $40,000 چې دی هغه هېڅ هم نه دي. هر یو کس سره که نن سبا وګورئ تاسو سره چې رالاس کې موبایل دی نو 50-60,000 نه به دا کم نه وي. ټیک شو. که تاسو سره بیا بالکل دغه $40,000 ستاسو وس نه کېږي نو بیا تاسو داسې وکړئ چې دا خپل موبایل چې دی دا ورته خرڅ کړئ، خو تاسو سټارټ واخلئ. یقین وکړه ټیک ټاک شاپ یو داسې پلیټ فارم دی چې دا تاسو ته خپله وایي چې یاره تاسو راشئ، تاسو پروډکټ لیست کړئ او تاسو ته به لازما ریزلټ میلاوي. که مطلب داسې هم تاسو نشئ کولی، بله طریقه درته زه ښیم، که مطلب بیا $40,000 ته ستاسو بیخي وس نه وي نو بیا داسې وکړئ چې دوه ملګري یو ځای شي، مطلب داسې $15,000 چې دی هغه یو ځای کړئ، مطلب 100,000 د یو ملګري کې او 100,000 د بل ملګري کې او په دې باندې تاسو سټارټ واخلئ. زه تاسو ته هم دا ریکویسټ کوم چې یاره نور تاسو خپل ټایم مه ضایع کوئ او د نن نه تاسو سټارټ واخلئ، د نن نه لرنینګ شروع کړئ او خپل بزنس چې دی هغه سټارټ کړئ. انشاءالله تاسو ته به لازما ریزلټ میلاویږي. ټیک ټاک شاپ داسې پلیټ فارم دی که په دې ټایم کې چا ټیک ټاک شاپ جوین کو، ټیک ټاک شاپ باندې چا کار وکړو، پر روان وخت کې به د هغه مزې وي. ټیک شو. نو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو د په ټیک ټاک شاپ باندې خپل بزنس سټارټ کړئ، تاسو د خپل کاروبار سټارټ کړئ، نو د ټول نه مخکې اول تاسو داسې وکړئ زموږ په یوټیوب چینل باندې د ټیک ټاک شاپ تقریبا 4-5 کلاسونه چې دي هغه پراته دي، اپلوډ شوي دي او بالکل د بیسک نه دي. تاسو ته به پته ولګي په دې کې مطلب چې یاره ټیک ټاک شاپ څنګه پلیټ فارم دی، په دې باندې کار څنګه کېږي. ټیک شو. خو بیا هم که چېرته داسې ملګري وي چې هغوی وایي چې یاره موږ پراپر چې دی مطلب پراپر کورس کول غواړو نو د دې موږ یو سلوشن ایستی دی. زموږ انشاءالله آنلاین بیچ چې دی هغه شروع کېږي، د دې به فیس هم بالکل مناسب وي
په دې کې به مونږ انشاءالله تاسو سره 50% ډسکاونټ کوو. زموږ به انشاءالله فیس هم مناسب وي او بل به داسې وي چې پروډکټ سلیکشن دا به هم درته مونږ کوو چې یاره مطلب کوم پروډکټ چې دی هغه ستاسو لپاره ښه دی، مطلب پروډکټ به هم درته مونږ سلیکټ کوو. خو بیا هغه ملګري چې هغوی غواړي چې یاره مونږ پراپر کورس کول غواړو، نو د هغې مونږ یو سلوشن راایستی دی. انشاءالله زموږ آنلاین کورس چې دی هغه سټارټ دی. که چېرته تاسو غواړئ چې یاره په دې کې تاسو مونږ سره انرول شئ نو تاسو ته به ښه کافي ډسکاونټ میلاویږي. مطلب تاسو ته به مونږ 50% ډسکاونټ درکوو. هغه کسان چې مونږ سره په دې کورس کې انرول کېږي مونږ به هغې ته 50% ډسکاونټ ورکوو، 50% ډسکاونټ به هغوی ته میلاویږي. او بل به زموږ سپورټ به هغوی سره لایف ټایم وي. بل به په دې کورس کې داسې وي چې یاره زموږ سپورټ به هم تاسو سره لایف ټایم وي، انټرنشپ چې دی هغه به هم زموږ بالکل فری وي، مطلب 50% ډسکاونټ به هم تاسو ته میلاویږي. او بل که مطلب 3 کسان مونږ سره په دې کورس کې انرول کېږي، 3 ملګري مونږ سره انرول کېږي، نو په دې کې به یو کس چې دی هغه به بالکل فری وي. دا به زموږ د طرف نه تاسو ته یو آفر وي. او بله خبره به دا وي تر هغې پورې به مونږ تاسو نه پرېږدو چې تر څو ستاسو اکاونټ باندې سیل نه وي راغلی، تاسو مطلب پروفټ نه وي کړی. نو که چېرته تاسو انټرسټډ یې او تاسو غواړئ چې مونږ سره زموږ په کورس کې انرول شئ، زموږ په آنلاین کورس کې تاسو مونږ سره انرول شئ، نو په سکرین باندې چې تاسو ته کوم دا نمبر ښکاري په دې باندې زموږ سپورټ ټیم سره کنټیکټ